کله تاسو دا سوچ کړی دی چې ستاسو ښځه نن بدله ښکاري او په وړو خبرو باندې غوسه کیږي او د کور په کارونو کې دلچسپي نه اخلي؟ د دې راز څه دی؟ په نننۍ ویډیو کې درله ټول معلومات درکوم. ویډیو راسره تر اخره پورې وګورئ چې د یو ښځې په رویه کې معمولي تبدیلیانې راشي. د دې مطلب دا وي چې هغه څه مشکلاتو کې ده او غم خفګان پرې تیریږي او داسې ولې کیږي چې دا تبدیلیانې پکې اکدم راظاهره شي. کله دا رویه د یوازې کېدو یا توجه نه ورکولو د وجې مخې ته راځي او د ښځې دغه بدلون په زندګۍ کې د بچو په پرورش او په خاندان باندې یو غټ اثر غورځوي. کله چې یو ښځه د اولنۍ په شان خبرې نه کوي او د خپل زړه خبرې نه ظاهروي، نو د دې دا علامات دی چې هغه تاسو نه لرې کیږي او داسې ځکه کیږي چې کله ښځې ته پته ولګي چې زما خبرو له څوک اهمیت نه ورکوي. چې کله ښځه ډیر د سوشل میډیا استعمال کوي یا په موبایل باندې خبرې کوي، نو دا خو یو سیګنل وي چې د ښځې په کور کې زړه نه لګي او هغه خپه ده او د هغې خبرو ته څوک اهمیت نه ورکوي او د هغې جذبات څوک نه محسوسوي. نو بیا هغه خپل زړه په یو طریقه خوشحالوي، یا سوشل میډیا ته ناستوي یا په موبایل باندې خبرې کوي چې هغې زړه ته سکون میلو شي. یو ښځه خو هم دا نه خوښوي چې د هغې نه خاوند خفه وي یا خاوند ترې نه جدا وي. هره ښځه دا غواړي چې زما خاوند دې زما خبره واوري او ما سره دې کیني، په خوشحالۍ دې راسره خبرې وکړي. که تاسو ته پته ولګي چې ښځه هم بدله ښکاري، نو په هغې باندې الزام مه لګوئ. اول ورسره کینئ، خبره ورسره وکړئ چې هغې ته څه مشکلات دي. په یاده ولرئ چې د هرې مسئلې حل محبت دی. هر سړي او ښځې له پکار دي چې خپلو کې محبت وکړي او د محبت مظاهره وکړي، نو بیا د کور نه یو جنت جوړېدلی شي. د ویډیو کتلو مو ډېره مننه کوم. دغه معلوماتو چې راسره مو شریک کړل، که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او د محبت مظاهره وکړي، نو بیا د کور نه یو جنت جوړېدلی شي. د ویډیو کتلو مو ډېره مننه کوم. دغه معلوماتو چې راسره مو شریک کړل، که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ.